د ورو سوال کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په هغه کپړو کې په کومو کپړو کې چې به اوده کېدو آیا په هغې کې به منزل راتلو او خلکو سره بهر میلاوېدو که نه د هغې لپاره جدا کپړې وي؟ الجواب اول خو دا خبره یاده سه کې ساتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کومو کپړو کې اوده کېدو هم په هغې کې به کله ناکله راوتو بلکې په هغې کې به لمونځ هم کوو. امام بخاري امام مسلم حدیث راوړی دی د عمرو بن میمون نه، هغه وایي چې ما د سلیمان بن یسار نه تپوس وکړو عن المني یصیب ثوب الرجل، د منۍ په باره کې مې دې تپوس وکړو چې یو سړي په کپړو باندې منۍ ولګي نو دی به دغه زینځي کې دا ټوله کپړه به یینځي. وی هغه راته ووایي چې ما ته عایشې رضی الله عنها دا خبره کړې ده چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کپړو باندې به مني لګېدلې وه، هغه ځای به یې وینځو، صرف هغه ځای، او پاکه کپړو کې ومنځله ووتو او د اوبو هغه نښې به پکې ښکارېدې، پاکه کې ومنځله وتو. او دغه شان یو روایت کې داسې هم راځي معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنهما بارکي چې هغه د خپلې خور ام حبیبه نه تپوس کړی رضی الله عنها چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه کپړه کې لمونځ کوو په کومه کپړه کې چې به دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي سره میلاو شو؟ نو هغې ورته نعم اذا لم ير فيه اذى، او هم په هغې کې به لمونځ کوو چې کله به پسې ګندګي نه وه. دا روایت امام ابو داود راوړی. نو په هغه وخت کې د خلکو غریبي وه، داسې اوس د چا رسېدو چې د خوب به جدا کپړې او د خلکو سره ملاقاتونو جدا او د منځونو جدا، کمزورتیا وه. لکه امام بخاري امام مسلم روایت راوړی د عایشه رضی الله عنها وایي چې کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمال انفسهم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ملګري چې د صحابه کرام دوی به د خپلو ځانونو خدمتونه به خپله کول، غریبانانو هر څه به ځانله به خپله کول. وکان یکون لهم ارواح فقیل لهم لو اغتسلتم، کله چې به دوی د جمعې په ورځ د منزل راغلو ګڼه به جوړه شو، کنه جومات کې به د خلو بین شو، نو ځکه به دوی ته وویلی شو چې څه کوئ؟ غسل کوئ. د دې نه دا واضح کېږي چې په هغه ټیم کې غریبي او د صحابه کرامو دغه ساده ژوند، بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ژوند او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی نه زیات زاهد و په دنیا کې، هغه ډېر بې رغبت. او د دې حدیث ته اندازه ولګوئ، ابو هریره رضی الله عنه روایت دی امام بخاري و مسلم راوړی چې یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو عن الصلاة فی ثوب واحد، یا رسول الله په یو کپړه کې لمونځ کول څه حکم لري؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اولکلکم ثوبان، ولې د هر چا سره دوه کپړې شتي سه؟ لکه دا تپوس کوو چې یا رسول الله په یو کپړه کې لمونځ کېږي که نه؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي مطلب دی که زه درته ووایم چې او یا نه کېږي، که زه درته ووایم چې نه کېږي، نو ولې اولکلکم ثوبان، تاسو کې هر چا سره دوه کپړې به شتي. د دې نه واضح کېږي چې په هغه وخت کې غربت و، نو په کومه کپړه کې چې به اوده شو په هغه کپړه کې به راووتو، په هغې کې به لمونځ و. نن سبا الله پراختیا راوستې ده، هر څه ډېر دي، هر څه ډېر دي، نعمتونه ښه ډېر شوي دي. نو چې الله پراختیا راوستې ده ما او ته به هم په ځان پراختیا راولو. دا خبره یاده کړئ چې الله پراختیا راوسته نو ما او ته به هم په ځان پراختیا راولو. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي غوټې مه ورکوئ، ګنې الله به غوټې ورکړي. چې الله د باندې یو شی پراخه کړی ته هم په ځان پراخه کړه، او د الله دا نعمت چې کوم یې درکړی دی چې د دې اثر ستا په دې بدن باندې راښکاره شي. نو چې بهر ته راوځې د منزله ځي ښایسته کپړې اچوه، یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، امر شوی دی چې منزله ځي ځان ښایسته کړي. نو اوس هغه شان غربت نشي چې یو کپړه په دې کې به اوده کېږي او په دې کې به منزل راځي او په دې کې نه. الحمدلله الله هر څه پراخه کړي.
نو که یو سړی د اوده کېدو دپاره جدا کپړه ساتي او بیا بهر ته راوتو دپاره او منځونو دپاره جدا ساتي ښایست دی شریعت تا ته دا وایي چې منځ ته راځي ځان ښایسته کړي هغه کپړې چې سړی پکې اوده شي هغه ګونجې شي خرابې شي مناسب بیا نه چې سړی جومات ته راوړي او الله ته پکې ودرېږي او بیا خصوصا دا بعض قومونو والا خو لمنډ هغه کوم لباس چې خاص دی د خوب دپاره جوړ شوی لنډ تن هغه یې چولی به هغې کښې را روانې منځ داسې نه ده په کار بلکې الله سبحانه وتعالی الحمدلله نعمتونه پراخه کړي او ځکه حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی دی موږ څو پورې بیان کړی دی من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه لکه شریعت ترغیب ورکړی دی چې ښایسته کپړې واچوي نو اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې جمعې منځ ته راځي او یو سړی وي ښایسته کپړې واچوي نو چې د الله طرف ته راځي او د الله در له راځي او د الله کور له راځي نو په ښایسته کپړو کې راځه او دا دې څوک نه وایي چې یاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې هغوی به په یو کپړه کې چې دی اوده کېدو مو راوتو به منزله مو خلکو سره ملاقات نو په هغو کې غریبي وه یو څو دلایل پرې موږ بیان کړو والله اعلم